والرابع والغريب صدورم قسم ددينا غريب دے. غریب په لغت کې مسافر دی بعید عن الوطن، او غریب په لغت کې یوازې کس دی. په اصطلاح اصول حدیث کې غریب ما يتفرد بروايته شخص واحد، ما يتفرد بروايته شخص واحد. هغه حدیث چې د هغې په روایت باندې یو کس متفرد شوی ځان له شوی. برابره خبره ده که دا هر ځای کې ځان له شوی. بیا غریب دوه قسمه دی، غریبي مطلق او غریبي نسبي. نو غریب هغه څه ته وایي یتفرد بروايته شخص واحد چې ځان له شي په روایت دې سره یو کس في أي موضع وقع التفرد به من السند، فأرد کی چې دا تفرد واقع شو د سند، مبدأ د سند کې او منتهى د سند کې او اسناد سند. على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. بنا باغي چې تقسیمول شي او غریب دوا تقسیمول، غریب مطلق او غریب نسبي. سيقسم ضروري تقسیم وکړي شي دا غریب المطلق والغريب النسبي. وكلها او طول اقسام الاربعه سوى الاول احاد. دا ټول د اقسام د حدیث نه سلور وړه ذکر شو. سوى الاول سوا د خبر متواتر نه احاد اخبار احاد معنا د عموم سره کنه. بیا اخبار احاد په خپل کور کې د قسم دي عزیز مشهور به عزیز به غریب مشهور او مستفیض ده. دا که غریب دی هم خبر واحد دی، که عزیز دی هم خبر واحد دی، او که مشهور دی هم خبر واحد. په دې بنیاد خبر واحد دی چې متواتر نه دی. دیږي کنه به ذکر چې اذا الاقل يقتضي على الاكثر في هذا الباب. وكلها او طول دي اقسام الاربعه طول دي صدور وړو قسمونه المذکوره چې کوم ذکر شو. سوى الاول سوى اول نه متواتر دي. احاد اخبار احاد دي مشهور دي که عزيز دي غريب. ويقال لكل منها او اليه ارواح تدين خبر واحد خبر واحد. وخبر الواحد في اللغه ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. خبر واحد په لغت کې هغه ته وایي چې یو کسره وي، دا په لغت کې. او په اصطلاح کې معنی لغوي به متروکه تسبب وي. ما لم يجمع شروط التواتر. هغه حدیث ته چې شروط د تواتر ته ما لم يجمع اجنی جمع باندې شروط التواتر شرطونه د حدیث متواتر. وفيها وبدي اخبار احادو کی المقبول. بیا بدي اخبار احادو کی قسمونه مقبول می مردود می. وفيها او بدي احادو کی المقبول بعض قسمونه مقبول وی چې کوم صحیح وهو واجب العمل به عند الجمهور. حديث مقبول دا هغه چې کوم حدیث صحیح وي. نو دې ته مقبول ځکه وایي چې تعامل او امت محدثین او فقهاء قبول کړي په عمل کوي. وهو واجب العمل به عند الجمهور دا غره چې واجب عمل پای باندې باندې د جمهور علما. وفيها المردود او بدی کې بعضی انواع بدی اخبار احاد کې مردود وي. وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. مردود هغه چې ترجیح نه ورکړی شوی صدق دراوی دی. وفيها او بدي اخبار احاد کی المقبول مقبول به وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. او دا اغوی چې واجب باغی باندې عمل د جمهور علماء پر. نو دې سره رد راغی د قول د معتزله چې هغه په خبر واحد باندې د وجوب عمل قول لګا معتزله قشانی او روافض دا قول کوي چې خبر واحد وجب د عمل لري.
د دې دا قول مولا قاری صاحب وایي په شرح د نخبه کې مردود دی ځکه د صحابه کرامو اجماع ده او د تابعین اجماع ده وجوب د عمل په خبر واحد باندې وفيها او بدی کی یعنی بدی اخبار احاد کی بعضی المردود مردود وهو الذي دا اغا روایت ته لم يرجح ترجیح نہیں ورکړی شي يرجح لم يرجح ترجیح نہیں ورکړی شي صدق المخبر به صدق د مخبر به یعنی د دې راوی ثقل د دې روایت کوونکی ثقل وي په سند کې د یو راوی وي چې هغه ثقل وي یا په سند کې یو راوی وي چې کاذب وي یا کذاب وي یا ضعیف وي یا په سند کې یو راوی وي چې دا هغه مونږ ته پته وي چې دا صادق دی که کاذب دا ټول مردود اقسام التوقف في الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول د وجد موقوف واري د استدلال نه پدې سره على البحث عن احوال رواتها دون الاول د بحث نه احوال رواتو د دې سوا ده اول قسم ان متواتر نه چې د اغه د رواتو نه بحث ضروري نه وي شي کې او د متواتر نه علاوه د هر راوي احوال معلومه چان بین بکی سند دون الاول سوى الاول قسم چې غبط واده وي وكله مقبول نو د متواتر ټول اقسام مقبول ني لافادته القطع بصدق مخبره د وجد افادې د دي یقین لري په صدق د مخبر د دي بخلاف غیره من اخبار الاحاد وخلاف د غیر د متواتر نه اخبار احاد لكن انما وجب العمل بالمقبول منها لكن دمرا واجب دي عمل فمقبول باندې منها الذي احادنا عمل بواجب دي دون الاعتقاد لان اما ان يوجد فيها اصل صفه القبول وهو ثبوت صدق الناقل او اصل صفه الرد وهو ثبوت كذب الناقل او لا ذکر دا بخاری نه یا موجود شي په دې کې اصل د صفت د قبول اصل صفت القبول چې هغه رښتینواله او ثقافت ته وغیرہ علم او ثبوت صدق الناقل هغه ثبوت د صدق د ناقل راوی دی او اصل صفت الرد یا به موجود شي په دې راوی کې صفت درد او ثبوت کذب الناقل جگہ ثبوت کذب دراوی دی او لا یو شیم ثابت شوی نه صدق نه کذب فالاول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به نو اول غالبی په ګمان باندې دا خبره چې دا خبر رښتینه ثابتې ثبوت د صدق د روایت زکا چې ناقل صادق دی ويو خذ به عمل بکلی شي وثانی او دریم قسم چې ثبوت او کذب ناقل یغلب غالب علی الظن بګمان باندې دا خبره کذب الخبر کذب د دې خبر او روایت لثبوت کذب ناقله د وجد ثبوت د کذب دراوی دی فیطرح نذابا پر خودل کی یو غرذول کی با دا روایت عن مرتبه القبول والثالث او دریم قسم چې راوی باندې موږ حکم د صدق نشو لګولې ثبوت صدق صفه صدق مدنه شو کوله ثبوت صفه صدق نه راغلي او ثبوت صفه الكذب نه راغلي دا دریم قسم ان وجدت قرينه تلحقه باحد القسمين التحق والا فيتوقف فيه ان وجدتك امندلتا قرينه يو قرينه تلحقه چې په وسکی دی لره به احد القسمين
یو د دې سابقه قسمه سره د صحیح سره مقبول سره یا د مردود سره التحقا هغه کله قرینه د مقبول نه مقبول سره ملحق کا او کله قرینه د مردود نه قرینه موجوده شوه مردود سره ملحق کا والا ک قرینه پیدا نشه فيتوقف فيه نو توقف بقول شي بده ولا توقف عن العمل به صار كالمردود او کله چې توقف راغی عمل نه پدې سره نو دا مردود په شان دی حافظ وي لا لثبوت صفه الرد نه د ثبوت د صفه الرد بل لكونه لم توجد فيه صفه توجب القبول دا یو مسله اختلافي ده ان شاء الله دې کې به تل سوال بحث